بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله. نن به موږ په کویک بوک پروګرام کې په فاینانس چارجز باندې خبرې وکړو. فاینانس چارجز څخه هدف دا دی چې چیرته موږ په خپل کمپنی فایل کې یا په خپل بزنس کې داسې یو اصول ولرو که چیرته موږ چا باندې جنس خرڅوو یا زموږ پیسې پر چا باندې ووسي، نو د یو میاشت په داخل کې باید موږ ته پیسې راکړي، پیمنټ موږ ته باید وکړي. که چیرته په یوه میاشت کې موږ ته پیمنټ ونه کړي، نو په دې صورت کې موږ هغه جریمه کوو. دغه جریمې ته چې دی فاینانس چارجز ویل کېږي. خو دا چې څه ډول دغه اصول موږ تاسې اپلای کولی شو په کویک بوک کمپنی فایل کې، د دې دپاره موږ راځو ایډیټ مینو ته، پریفرنسز ته راځو، له هغې څخه وروسته فاینانس چارجز ته راځو، بیا کمپنی پریفرنسز ته راځو، انوال انټرست ریټ. دې سره زموږ کار نشته. موږ ورته وایو منیمم فاینانس چارجز. هوم کرنسي باندې موږ وایو که چیرته یو څوک زموږ څخه یعنې د یو میاشت په داخل کې موږ ته پیسې را نه کړي، نو هغه موږ 3000 افغانۍ جریمه کوو. ګریس پیریډ 10 ورځې ورته انتخابوو. که چیرته تاسې وایئ د 2 میاشتو په داخل کې پیسې را نه کړي چې جریمه کوئ، یا د 3 میاشتو په داخل کې، یا within 1 month، هر څومره وخت چې تاسې ورته دغه قاعده وضع کوئ، د اصول وضع کوئ، نو دلته یې وضع کولی شئ. فاینانس چارجز اکاونټ سره لینک کوئ. تاسې به چارټ اف اکاونټ کې دغسې یو اکاونټ هم ځان ته جوړ کړئ. اوس ما سره تیار فاینانس چارجز انکم په نوم باندې اکاونټ شته، نو زه نه جوړوم. که چېرته تاسې سره ونه اوسي، نو تاسې اډ نیو ته راشئ. چې کله اډ نیو ته راغلئ، نو دلته تاسې کولی شئ چې فاینانس چارجز په نوم باندې اکاونټ ځان ته جوړ کړئ. ښه، دغه قاعده خو اوس ما دغه کمپنی فایل کې وضع کړلو. دا راځم اوکې کومه. چې کله مې اوکې که زه کسټمر سنټر ته راځم. اوس چې کسټمر سنټر ته راغلم، فرض که د افغان زموږ څخه 110 افغانۍ باقي ده، زه دې ته داسې یو ټرانزیکشن ریکارډ کوم چې هغه د 2 میاشتو وړاندې یو ټرانزیکشن ورته ریکارډ کوم. د دې دپاره به راشم زه نیو ټرانزیکشن ته یا کریټ انوایس ته راځم. دې ته به زه یو انوایس جوړ کړم، دا د افغان په نوم باندې. دې ته به انوایس جوړ کړو. نو راځم زه دلته نیو ټرانزیکشن ته د هغې څخه وروسته انوایس ته راځم، او په انوایس کې زه ورته وایم چې دې زموږ څخه یو جنس واخیسته. فرض که لیپټاپ یې زموږ نه واخیسته، 9900 افغانۍ قیمت ده. خو دغه تاریخ ورته زه بدلوم. اوس ما سره د جولای 2 تاریخ د دلته نننی تاریخ ولیکل شو دی بیل کې. زه دا تاریخ ورته د جولای نه جون ته اړوم. جون هم نه، د مای 2 تاریخ اول تاریخ به یې کړم، او دا به ځان سره سیف کوم. یعنې چې دی بیل باندې د 1 میاشت څخه زیات واوړي. نو کله مې چې کویک بوکس لیټس یو ډو دیس بټ اټس ناٹ ا ګود ایریا. ښه، کویک بوک موږ ته وایي تاریخ اوس ده، او تاسې دغه ټرانزیکشن چې ریکارډ کوئ د 2 میاشتو مخکې دی، وایي دا ښه کار نه دی. او زه پارسو زه ورته یس وایم او سیو اني وای، او دا سپیلنګ چیک ورته اګنور آل کوم. ګورې ټرانزیکشن موږ سره ریکارډ شو. افغان اوس زموږ څخه څومره پیسې قرضداره ده؟ 10,010 افغانۍ دا زموږ نه قرضداره شوی ده. کله چې زه اوس راځم دې ته زه د دې پیمنټ کوم، خو مخکې تر دې چې زه دې ته دی ماته پیمنټ وکړي، دی خو تر 1 میاشت څخه مخکې موږ ته پیسې را نه کړلې، یعنې 1 میاشت څخه زیات شو. تاسې اوس راشئ هوم ته. کله چې هوم ته راغلم، ریسیف پیمنټ ته راځم. چې ریسیف پیمنټ ته زه راشم، وایي دا پیمنټ د چا څخه کوي؟ زه ورته وایم دا پیمنټ موږ ته افغان کوي. چې کله کلیک وکړم، دغه پیمنټ هم راته کوي، دغه پیمنټ هم کوي، او کیش پیسې راته راکوي. صحیح ده؟ نو دا جمعاً باید موږ ته 10,010 افغانۍ راکړي. خو خبره دا ده چې زه دا جریمه کوم. په دې خاطر یې جریمه کوم چې دې خو موږ ته په وخت باندې پیسې را نه کړلې، ځکه تر 1 میاشت څخه ډېر وخت په دې باندې تېر شوی ده. نو د دې په خاطر باندې چې په دې باندې موږ فاینانس چارجز اپلای کوو، موږ به راشو کسټمرز ته، او د دې څخه وروسته اسیس فاینانس چارجز ته به راشو. چې کله زه دلته راغلم، ګوري دلته موږ سره یوازې یو کسټمر ده چې افغان ده. وایي دا هغه کس ده چې په وخت پیسې تا ته نه دي درکړي، یعنې د 10 ورځو په داخل کې پیسې نه دي درکړي. او ستا سره قاعده قانون په بزنس کې دا ده که چېرته یو کسټمر تا نه جنس اخلي، نو د 1 میاشت په داخل کې باید پیسې درکړي. که درې نه کړي، نو هغه دلته لیست ټول راځي چې دا خلک دي چې باید جریمه شي. ښه، صحیح ده. زه ورته وایم دا سړی موږ سره جریمه کړه، ځکه په وخت پیسې نه دي راکړي، همدغه یو نفر راغلی، او دا اسیس چارجز کوم او یس کوم.
ګورئ دا مې چې کله یس که اوس تاسې راشي کسټمر سنټر ته کله کسټمر سنټر ته لاغلم اوس دغه افغان په نوم باندې کوم کسټمر چې دی موږ سره دا 14,010 افغانۍ زموږ څخه قرضداره شو او دلته وګورئ ټرانزیکشن چې ما ورته په ریکارډ کړ نو اف سی د فایننس چارجز په نوم باندې د 3,000 افغانۍ د فایننس چارجز موږ پې اپلای کړه یعنې په دې معنا چې په وخت موږ د پیسې را نه کړلې نو 3,000 افغانۍ د هغې جریمه شو تاسې اوس راشئ ریسیو پیمنټ ته کله چې ریسیو پیمنټ ته راځو زه ورته وایم دغه پیمنټ موږ ته افغان کوي او کیش نو دا هم ورته چیک کوم دا هم چیک کوم او فایننس چارجز هم ورته چیک کوم یعنې دا ټول پیمنټ موږ ته اوس کوي اوس دا زموږ څخه 100 روپۍ قرضدار شو 100 روپۍ باید موږ ته پیمنټ وکړي 14,010 افغانۍ نو ټوټل دلته هم جزئیات موږ ته لیکلي دي دا به څنګه کوم سیو ان کلوز به کوم اوس راځم کسټمر سنټر ته زموږ څخه د افغان په نوم کوم کسټمر شو بیلانس یې صفر شو او زموږ سره نور دا قرضداره نه ده لکه هدف له دې درس څخه دا و چې موږ تاسې څه ډول کولی شو فایننس چارجز اپلای کړو که چېرته موږ په خپله کمپنۍ کې داسې یو قاعده یا داسې یو اصول ولرو چې زموږ څخه څوک قرضداری کېږي یا زموږ څخه وسایل او جنس اخلي نو په دغه صورت کې که هغه انوینټري پارټ وي یا نن انوینټري پارټ اوسیږي سرویس ایټم اوسیږي نو د یو میاشت په داخل کې یعنی ویتن 1 منث باید موږ ته پیمنټ وکړي که د 1 منث څخه په وخت زیات واوښته نو په دغه صورت کې هغه موږ جریمه کوو دغه جریمې ته چې دی فایننس چارجز ویل کېږي او طریقه مې لکه څرنګه چې تاسو ته وښودله نو تاسو کولی شئ چې د دې دپاره موده لږ یا زیات وټاکئ د ایډیټ مینو د پریفرنسز څخه نو په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه برداشت کړي اوسئ